درې ډېرې زیاتې مهمې جملې دي په الماني ژبه باندې زده کوو. کله چې موږ وایو هغه څه وایي، یعنې اوس په دې فعلنۍ اوسني حالت کې یعنې موږ وایو هغه څه وایي. تاسو غږ کوي موږ چاته وایي هغه څه وایي، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: was sagt er هغه څه وایي. او که چېرته موږ وایو همدغه جمله هغه څه وویل، تېره شوي حالت کې په تېره شوې زمانه کې هغه څه وویل، دغه جمله په الماني ژبه کې بیا داسې وایو: was hat er gesagt. دا تېره شوې زمانه ده. او که چېرته موږ وایو په روانه زمانه کې، په آینده زمانه کې موږ وایو هغه به څه وایي. دوستانو دغه جمله به تاسو لیکئ په کمنټونو کې چې تاسو الماني ژبه د دې سره د انشاءالله زه مطمئن یم په کم وخت کې به ډېر څه زده سي. او ستاسو څخه یو زه نظر مې غواړم دوستانو چې آیا دغه طریقه ستاسو لپاره صحیح ده. دغه زمانو کې تاسو د جملې جوړوم اوسني، تېره شوې او روان زمانه کې کمنټونو کې ووایئ راته.